پرون تاسو ته پته وي چې مولانا خانزیب صاحب د باجوړ سره د هغه تعلق او هغه یو په خپل گاډي کې روانو او چا چې دینو په هغه باندې فایرنګ کړی دی او هغه شهید کړی دی نو دا په باجوړ کې لومبنه حادثه نه دا لومبنه شهادت نه دی په دې روزه کې زمونږه په دې ټول ملک کې چې څومره علما کرام خاص طور باندې پښتانه دومره شهیدان شوي دي چې صرف پشمار کې خبره چې بچا کول نو پشمار کې چې کم راغلی نو غیبه وی ډیر سلويخ علما کرام دا ډیر سلويخ نه دی ګوره دا صرف پشمار کې او د چا چې پته لګیدل هغه ډیر سلويخو دا سلو ته خبره رسیدلې و ها نو دا مولانا خانزیب صاحب چې د اخیری خبره سوا په 13 تاریخ باندې چونکه په باجوړ کې د امن د پاره یو پروګرام د هغه امن پروګرام د پاره د ملاقاتونه کول او یو پروګرام کې د شرکتو کو دا غینه بعد بیا د کور ته روانو او په لار کې و د کسان ناستو او د په لار کې بیا شهید کو دا سه زمونږه 13 کال جمعیت علماء اسلام په کنونشن کې چې کم هغه د ماکش او هغه کې علما طلبه ټول پکې نیک خلقو هغه د دې دنیا نه لاړل او شهادت وته نصیب شو سمرا موریان چې کم دی هغه بوري شوې سمرا بچی چې کم دی هغه یتیمانان شو سمرا تورسری چې دی هغه کونډې شوې دا به ترکمه دا مسله رواني ما ته دا جامع فاروقیه یو فاضل عالم او غیره د خبره کوله وی مفتی صاحب وی دا حالت زمون په د علاقې کې خاص کر په باجوړ کې دا سترګې چې مې کولو کړی دی هغه وخت نه پکې روان دي وی ما ته خپل مورکه وی خبره کوي چې بچي ته د نه میاشتو وی د نه او تما خو خپل علم بوله کپڑے مې د تواچولې او خپل واسکټ مې د تواچو او خوريانو ته مې وی چې بچي دی بار وباسه لګي لوبیو کې زما د کورس کار وکما وی چې کله تاسو ټول بار اوته دی کې درس شو چې کله درس شو یو دماکه وشوا به زمونږ نوارو پار خطا شو وارو بار نه خطا شو چې منډه ترلم جوړ کړ چې درغلو تاسو یو ځای بل ځای پراته وې هغه خور چې کم دی ته په غیږ کې کلک نیولې وې هغه په خپل زخمی شوی و ډیره خو ته بچ وې تم معمولی زخمی شوی خوریان دې ټول زخمی شوی خو الحمدلله ټول بچ وې وی ما چې د سترګې غړوري دي نه خو میاشتو ما وی دا حالت زمون په دې علاقې کې شروع دی وی زمون په علاقې کې چې کما ضیاء العلوم مدرسه وا په 29 اکتوبر 2006 کې ضیاء العلوم مدرسه تعلیم القرآن کې تقریبا د 80 نه 90 طلبه لگا ځان چې سړی واخلي چې په مدرسه کې ناشتي او سبق وی مدرسې کې ناشته او سبق وی او د بر نجازونه راغلو په غي باندې بمباری شروع کړه وی هغه تصویران اوسم زمون د علاقې په دکانونو کې لګیدلې دي وی دا هغه پوټي چې د اورو دا تروړې براوړې دا تروړې وی دا به خلکو راوړې او دا هغه پوټي او ارسه به پکې اچول وی دا به پته نه لګیدا چې دا را چا پوټي دي دا را چا پورزه ده هغه به په بوجو کې اچول او هغه دغه جنازې بکې او خخول به پته به نه لګیدا چې د ما بچي څه شو د بل بچي څه شو د بل بچي څه شو اتیا سل کسان په هغه کې داسې لاړل وی زه په مدرسه کې وم چې کله مدرسې نه لاړم یو مازیګر وی زه ورور می والدې را لوي چې په حقړه وی بره چت تو خدو وی هغه چې د جسنګ کې ناستو چیمس کلا وی په دې کې لری زمون نه خلری وی جازونه را غر غور شو وی لری چې کم دینو یو بم یې راو غورځو وی هغه بم دومره خطرناک بم چې زمون ډیره لری فاصله کې وی دا هغه دوړ یو دا هغه کانی او ارس چې هغه زمون کور ته رسیدل موږ د چت نه وي په منډه باندې راکوز شو موږ ته پته ولګی چې اپریشن شروع شو موږ وي خپل مشرانو غرونو طرف ته بوتلو په غرونو کې موږ سور ورځې پناه غستې وه بیا هغې وی چې په دې غرونو باندې بمبارۍ شروع کېږي د هلته نه وی بیا راووتو نو موږ وی اوه خاندانه په یو ګاډي کې ناستو او وی ما ته پته ده په دې خپلو سترګو مې لیدلي وی چې کله هغه ګاډي را روانو زموږ په دې علاقو باندې وی په دې پټو کې په دې شړو کې د زنانو د ماشومانو د مشرانو د سړو د دې د لاشونه پراته چا پسې به جامې نه وي غونډ سوځېدلي او دومره خلک پراته دومره خلک چې دا غي حد نو وی دا زمون په دې علاقو باندې دا تیر شوی دي دا بدمنی چې د مولانا خانزیب صاحب چې پرون پکې شهید شوی دی په دې کې زمون ډیر علما لاړ په دې بدمنی کې لاړل دا ختمېدو ورنه او ما ته وی چې مفتی صاحب دا د حکومت د طرف نه دا ارس چې ختم شي ګلګنا او زمون په علاقې کې کله امنو زمون مشران وی خبره کوي چې زمون په علاقو کې د پښتنو امن هم راشي
وی بیا هم دا پښتانه په هغه امن کې خوشاله ني. ما ورته وی څنګه؟ وی ما ته پته ده موږ د خپلو مشرانو فرمایل چې کله د حکومت د طرف د هیڅ مسله نه وه نو په دې پښتنو کې په خپل منځ کې په کور په دویم دریم کور په محله په کلي د دې خپل منځ کې دشمنۍ وې. وی روزانه حساب سره به 2 او 3 جنازې دي به د یو بل به ویشتل او د هغې جنازې به خلکو کولې. وی چې کله به د هغه طرف نه سپکه شي بیا دي په خپل منځ کې ونښلي. نو دې پښتنو له سوچ پکار دی، دی له داسې یو طریقه کار اختیارول پکار دی. دا که نن په هلته سبا بدلته وي، هر ځای کې دا حل دی او یو ځای کې علما چې دي هغه محفوظ نه دي. د دې دپاره سوچ پکار دی. الله دې زمونږ په دې ملک کې امن راولي او الله دې دا کم علما طلبا څومره خلک چې شهیدان شوي تر اوسه پورې مولانا خانزیب صاحب سره الله دې د دې کامل مغفرت نصیب کړي او الله دې د دې دا شهادت قبول کړي.